زه به داسې په ټینشن کې وم ما به وي چې یا خدایه چې کور ته به زه رسمه چې زه به څنګه رسمه. دا پوڼۍ چې ما کراس کړی زه بر وختم د پکې پیکې کې ما یو نوم پیدا کړو. شعور شته خو سوچ نشته، عقل پې نه کوي، جذباتیان دي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پېښور په ښار د یو ډرامې په سیټ باندې ناست یم چې د دې ډرامې نوم دی ناکړدی. له کراچۍ د رڼاګانو له ښاره د ګلانو ښار ته راغلی یم. زما پر څنګ د شوبیز د دنیا یو ډېره سینیره فنکاره چې دې د خپل فن شروعات له ریډیو کړي دي، بیا ټي وي ته تللې ده، بیا یې د شوبیز د دنیا په هره برخه کې د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې فنکارې نوم دی بي بي شیرینه. له دې سره د دې د فن او ژوند متعلق مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې بي بي شیرینې ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړې مه شئ. وعلیکم السلام، ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره شکریه چې تاسو دلته راغلې او زما نه انټرویو ولې، ما هم دونه قیمتي وخت لکه راکړو، نو ډېره ډېره مننه. دا ماته وایه شروعات کې چې خبرې ما کمې وکړې، ستا د شوبیز په دنیا کې قدم ریډیو ځاخه. بلکل جی، ریډیو پښتونخوا مردان. له دې بعد بیا ډرامو ته تللی، فلمانو کې د کار کړی دی او که نه؟ جی، د دې نه بعد بیا پی ټي وي ته لاړم، اورنګزیب افریدي لومبۍ ډرامه وه پړونې. زما دپاره ډېر ګران کار و. ګران کار دا و چې د کور والو ټینشن را باندې و، ځکه چې تاسو ته پته را چې پښتنې همیشه که خاوند دي، که رور وي، که زوی، نو په لاره کې ودرېږي او نه پرېږدي فن ته. خو زه شکر په دې وباسم چې زما خاوند چې کوم دی هغه د پي ایف سره تعلق ساته، په پي ایف کې وه او هغه سره زه ځای په ځای ډېره ګرځېدلم، خو د هغه سپورټ را سره و. بل زما سخر چې و هغه په آرمي کې و، داسې مختلف لیورونه په پي ایف کې و، په آرمي کې و، ټول په فوج کې و، نو زما دپاره ډېره سختي وه. خو زه په پټه پټه تلم او ریډیو خو بیا سره عام و، خو دا ټي وي ما ته بیا ډېر مشکل و. ما به پټ پټ دا سیریل کو، خو زه به داسې په ټینشن کې وم، ما به وي چې یا خدایه چې کور ته به زه رسمه چې زه به څنګه رسمه، چې د دغې خلکو به ما سره څه حالي دي، به څه وایي، دي به څه نه وایي، یا نو مختلف بانې مانې به مې کولې. خیر بیا چې هغې ته پته ولګېده نو بیا خو مې ښه تعلیم یافته و، میجر و، ریټایر شوی و، اوس وفات شوی م دی. هغه وی چې یاره ما ته زه چې د دې خواښې زما خپل سکه ترور ده، هغه خاوند چې مې دی نو زه یې د ماما لور یم، زما د ترور زوی دی، خو سپورټ یې را سره دی. ما یې تا ته پته ربي چې لږ رالوی شو او زه به د خپلې معاشرې د عزت خیال ساتم، زه به د خپل کورم ساتم، زه به د خپل ځانم ساتم. او ما تاسو ته پته چې تاسو سره ما څنګه وخت تېر کړو، سختې نرمې هرې زنانه کور کې راځي. نو بیا رو 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 چې دغه شو نو بیا دغه ته لاړم، فلم ته لاړم. یو 2-3 فلمونه مې وکړل، خو لکه هغې کې زما دا مزاج خوښ نه شو، هلته خوشحاله نه وم. بیا مې هغه پرېښودل، نو بیا ډایرکټ خیبر ته رالم. خیبر نه بیا سی ډي وه، سټیج و، بیا چې کوم پکې سیاست و، پکې 15 کاله هغه مالې ځلې ډېرې وي. یاره شوق مې دا پیدا شو چې ته هر یو کار ته منډه ووه، مست ورګډه شه چې دا څنګه چل دی، دا څنګه دی. لکه ته چې وې چې دا ګلوس پړم مړاوې شو، ورېږه چې داسې کلوره یا لفافه ته کلاوې او ته وې چې دې کې به صحیح، دې خط کې به څه لیکلي. زما دپاره دا میډیا داسې وه. نو بس بیا داسې یوټیوب ته رالم، بس یوټیوب هم دی، خیبر هم دی او ورسره ریډیو هم دی. او دا ډېرې مرحلې چې کومې وي که نه مشکله، دا زما دپاره پوڼۍ وي، زما د ژوند. ما ډېر محنت په ریډیو کې وکړو، نو د ریډیو نه زه پی ټي وي ته لاړم، زما ډرامه لومبۍ ډرامه هیټ شوه. خیبر ته لاړم، ستوري ډرامه مې وه،
هغه هم زما هټ شوه. دا د الله مهرباني وه، زما خپل محنت و. نو دا په اونۍ چې ما کراس کړی زه بر وختم نو په KPK کې ما یو نوم پیدا کړو. او زه به درته دا ووایم چې آرټسټ چرم پرفیکټ نه وي، چرم هغه دا نه وي چې زه پوره یم ما هر څه زده کړل. نه، ته به نور ګروت کې لکه د ګلاب په شان، د ونې په شان، او ته به زده کړه کې چې یو څه زده کړم بل څه. یو ډرامه کې به کرکټر یو شانې، بلې کې به بل شانې، بلې کې به بل شانې. نو دا زموږ دپاره یو زده کړه ده. دا مشکل مرحلات ما طی کړل او دې حد ته شکر الحمدلله راورسېدم. اوس ما ته څه ګرانه نه ده. زما خاندان ټول زما خلاف و، خو اوس زما خاندان چې ما په یوټیوب ګوري، که ما په خیبر ګوري، نو ما ته وي شیرینې خورې وی فلانکې ډرامه مې دله وکته، فلانکې پروګرام مې دې واورېدو. نو زه ډېره زیاته خوشحاله شم. تا په دې اوږدو خبرو کې یوه خبره وکړه چې زه له فلمه مطمئنه نه وم. له فلمه مطمئنه ولې نه وي؟ اصل کې خبره د ماحول ده. تاسو ته ښه پته ده د فلم ماحول بل شانتې دی او د ټي وي د ډرامې یا د یوټیوب د CD د ډرامې دا بل شانته دی. ما ځان له سوچ وکړو بای زما دپاره دا وړوکې سکرین ښه دی. د دې مثال زموږ د کور دی. خبره دا ده ډېر وسیع، هغې کې روزې شپې هم ډېرې زیاتې لګي، هلته به پروت خپل سینونو ته به پروت. او دا خو داسې ده چې یو ورځ به کار وکړې، که په خیبري که په PTV ستا به ریکارډنګ وي، ته به یو ورځ کار وکړې، بیا به لاړه شي، بیا به راشي. داسې د یوټیوب هم ده. نو دغه وجه ده. د کومې ډرامې په سیټ باندې چې دلته ما او تا ناست یو او د وطن چینل له کتونکو سره، پښتنو سره خبرې اترې کوو، د دې ډرامې نوم دی ناکړدې. څه وایې د دې ډرامې په حواله؟ ډرامه خو یاره د 5-6 سینونه مونږ وکړل. نوم یې ښه دی او سجا دی، رایټر هم دی، ډایرکشن هم کوي او سینونه یې ښه دي او ټول سینیر آرټسټان یې راوستي دي. ډېره زیاته غټه لویه ډرامه ده. خو زه یم چې سینونه یې ښه دي، بس کامیابي د الله له طرفه دی. الله دې وله کامیابي ورکړي. په دې ډرامه کې کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي؟ په دې کې زه یم، خالد یاسمین ده، شیناز ده، منتظب دی موږ سره، او نور کسان دي، بلال دی، امجد سید دی. دا ټولې کرکټرې پکې دي. ښکلا ده پکې، فرح ده پکې. د دې نه علاوه پکې نور هم کرکټرې دي، هغې به هم راځي خو په خپل ټایم باندې. په دې ډرامه کې ستا کرکټر څه دی؟ په دې ډرامه کې زما کرکټر د منتظب د انګور دی. هغه کرکټر زه کوم او ډېر ښه کرکټر دی، ډېره ښه کهاني ده. د کور ماحول دی. نن سبا چې په کور کې زامن یا خواښې مړه شي، سخر پاتې شي، یا سخر وفات شي، خواښې یوازې پاتې شي، او بیا زامن وي، بیا انګیند وي، بیا د جایداد مسلې وي. خو زه به درته دا ووایم چې په دې مسلو کې خلک وایي که نه چې سړي ګناهګار دي، زامن ټیک د انوالو به وي، خو چې څومره پکې د ښځو لاس وي که نه، دومره پکې د زامنو لاس نه وي. دا ماته وایه ډرامه په دا موجوده وخت کې په 2025 کال دی، جدید چې کوم دی دور دی، رنګینه دنیا ده، رنګینې ډرامې دي. څه وایې ډرامه په پښتون معاشره کې په کوم موضوع کول پکار دي؟ ډېر ښکلی کوېسچن دې رانه وکړو، سوال دې رانه وکړو. خاص کر زموږ د پښتو معاشره چې وګورئ، زموږ د پښتو کلچر چې وګورئ، بیا پښتانه چې وګورئ، د هغې د کور کهانۍ چې وګورئ، هر کور کې مختلف قسمه کهاني ده. او نن دور کې به درته زه ووایم چې لکه پخوا به خلکو وي که نه چې مونږ به د خپلو بچو باندې سبق وي، نو مونږ به وي چې زمونږ بچي په سکول کې داخل شي نو په دې کې به شعور پیدا شي، چې زمونږ لوڼه په سکولونو یونیورسټو کې او جرنالیزم او MPhil او څه وکړي، دې کې به شعور پیدا شي. نو زه به دا ووایم چې په دې ډرامه کې مختلف کرکټرې داسې ښیي، پړه لیکه جنکې پکې ښیي، تعلیم یافته هلکان پکې ښیي. خو خبره دا ده چې شعور شته خو سوچ نشته.
عقل پې نه کوي، جذباتیان دي، د جذباتو نه کار علي، که هغه جینۍ ده که هغه هلک دی. که زمونږ غوندې خلک وو هغه همدا معاشره وه، همدا خلک همدا پښتانه وو، موږ به د مشرانو سره سر ښکته وړو، موږ به غږ نه کوو، خبره به مو نه کوله. زموږ مختلفو ډرامو کې وګورئ، د انګور کرکټر وګورئ، د لور وګورئ، د زوی وګورئ، د ښځې وګورئ، کورونه به د چا نه رواني؟ هم د دوی نه به رواني. ولې چې مشر ته جواب کوي، د کشر د عزت د مینې خیال نه ساتي، د خاوند د عزت د خبرې خیال نه ساتي چې خاوند یو خاوند دی، دا خدای راوستی دی، که ما وی نو دې ته به سجده کې، دا زما خاوند دی. نو نن معاشره کې ته وګوره که نه پخوانی معاشره هم نن نه 10 کلم ته مخکې وګوره، نو پخپله به زموږ سترګې وغړېږي چې واقعي. خو دا ډرامه یو داسې شی دی، زه په دې خوشحالېږم چې دا تا ته په سکرین باندې بدم ښایي خم ښایي، د بدو دا لار ده، د ښو دا لار. که بد د اختیار کړل تباه او برباد دی، که لږ د عقل نه کار واخیستو نو ټول عمر به ښه دی.